جماعت خدمت پورې درته یم ښه. یو صحابي تیر شوی د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ، یو ځل راغو نو جماعت کې ډیوه بله که ډیوه جماعت کې ډیوه بله که چې کتوی پیغمبر علیه السلام مبارک راغو. پیغمبر علیه السلام مبارک چې راغو وی جماعت کې دا ډیوه چا بله کړې ده؟ وی سیب دا مقداد. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل وی کو زما لور وی نو حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ ته مې ورکوله. ګوره دومره عالی شان پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جماعت په خدمت باندې دومره خوشحاله شو چې وی فرمایل وی کو زما لور وی نو حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ مبارک یاد کو وی به مې دا اغله ورکوله. او ولې ورکوله رونو؟ دا خبره ولې فرمایلی وه؟ ځکه چې هغه خبر شو پیغمبر علیه السلام مبارک وی دا ډیوه حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ لګولی ده. رونو یوه ډیوه یې لګولي وه ښه. او کدو تو د جماعت خدمت کو لایټ لګو بلف لګو او نور کار ولو کو. خدای پاک جل شانه برونو څومره خوشحالیږي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. چا چې د الله پاک جل شانه د رضا دپاره جماعت جوړ کو. او یو روایت کې راځي مثل الفحص د جالی عمرزه ښه د جالی عمرزه معنا څه؟ یوه خشترې پکې کېشوه جماعت کې. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایی بنا الله له بیتا فی الجنه. د دغه انسان دپاره بو الله پاک جل شانه په جنت کې کور تیاروي. وروڼه موږ ټولو دا ایمان ده چې دا کومه زندګي زمونږ د دنیا روانه ده دې پسې زمونږ د قبر زندګي را روانه ده او د قبر زندګۍ پسې بیا د محشر زندګي را روانه ده او د محشر په ورځ به موږ ته جنت او جهنم دا به مخامخ کیږي. رونو چا چې د جماعت خدمت کړی وي جماعت کې کار کړی وي په جماعت خوشحاله شوی وي چې یاره د ما جماعت څومره ښایسته جوړ شو. نو دا د پیغمبر علیه السلام مبارک د فرمان مطابق په جنت ته دی. او ګوره وروره که د جماعت ته خدمت نه د علاوه ژوند تیر شو که نه نو بیا ګوره دا لهو لعب کې تیریږي ښه پټي کې دې تیریږي بل څه کې دې تیریږي د دنیا په تماشو کې دې تیریږي او صرف بس دنیا دې مطلب یې په هغې کې تیریږي. دې ته خو خدای پاک جل شانه لوبې ټوکې فرمایي د دنیا کار ته. دا دو تو چې ورته کامیابي آیو چې بس شب او ورځ ورپسې لګیو چې کامیابي مو دې کې ده چې دا دنیا مو راغونډه کې. قسم د خدای پاک جل شانه ورته لوبې ټوکې فرمایلی دي چې دا د دنیا ژوند وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو. نه د ژوند د دنیا مگر لوبې ټوکې دي. او ولدار الاخرة خیر او هغه کور د آخرت چې ده دا ګوره ډېر بهتر ده. خو د چا لپاره؟ للذین یتقون د هغې کسانو دپاره چې څوک متقین انسانان دي څوک د الله پاک جل شانه نه یریږي. او وروڼو څوک چې د الله پاک جل شانه نه یریږي هغه قسم د په دې فاني ژوند باندې نظر نه ده د هغه په باقي ژوند باندې په باقي زندګۍ باندې چې هغه د قبر والا ده هغه د قیامت والا ده هغه د محشر والا ده په هغې باندې نظر ده. یو بزرگ هغه وی زه د خپل ځان تلم چې ما دنیا سره څومره تعلق ده. نو یو ځل ناسو چا ورته ووی وی هلکه وی استاد جي فرض کا یا مولانا صاحب یا پیر صاحب یا امیر صاحب وی تاسو کور کې چې کم مال و هغه ټول وسو څومره مال چې و هغه ټول وسو. نو ده داسې د خپل زړه ته وکتل وی الحمدلله. څه وخت پس ولا چا خبر راوړو وی نه صاحب بد شوی ده کله یو افوا خو راشي که نه وی لکه ټول کار خراب شو او بیا راشي حقیقت معلوم شي وی نه بد شوی ده چې بیا د بد شوي خبر راغو بیا د داسې زړه ته وکتل وی الحمدلله.
چا ته حضرت تا خو په دواړو الحمدلله ووې وې ما ته چې کله د نقصان خبر راغو نو وې دې زړه ته مې وکتل دواړو څه تغییر پکې رانغو آخرت طرف ته توجه وه وې ما وې الحمدلله دنیا سره تعلق نشته او دا دوباره مې چې وکتل نو وې دا مې د خدای پاک جل شانه شکریه ادا کا وروڼو داسې خلک چې دنیا سره عبدالرحمن جامی صاحب رحمت الله علیه عبید الله احرار صاحب یو بزرگ تیر شوی ده نو هغه سره چې کم ده پیر صاحب لوی عالم او بزرګو خو هغه سره ډېر مال دولت و نو یو کس ولا راغو بل بزرگ نو هغه ورته یو شعر وایي څه یې ورته ویې نه مردانت کې دنیا دوست دارند وی هغه خو سړی نه ده چې دنیا ځان دپاره دوست او ملګری وګرځوي نه هغه بزرګ ورته یی وی یو بل شعر درته زه هم وی دا ورسره ولیکه وی ما هغه خو دا وي نه مردانت کې دنیا دوست دارد هغه وی زه د سره یو شعر یوه کړی یامه وی دا ورسره هم ولیکه وی اگر دارد برای دوست دارد وی کو دنیا ساتی نو د دوست دپاره ساتی د الله جل شانه د رضا دپاره ساتی په علماو صرف کوي په جماعتونو صرف کوي په نیکانو صرف کوي په یتیمانانو خرچه کوي په فقراو خرچه کوي اچا چې شعر ویلو نو هغه حیرانه پاتې شو وی دې بزرګ خو چې کم د دنیا سره تعلق نه ده کو دا دنیا یې راجمع کړې ده د الله جل شانه دپاره ده کو ټوله دنیا ده په الله جل شانه نو د الله پاک جل شانه په مبارک نوم یې خرچ کوي خروره چې زما او ستا ژوند هغه د الله جل شانه د رضا دپاره تیر شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو په اتباع کې تیر شي دا به څومره مبارک ژوند وي او ګوره کو د دې نه علاوه تیریږي نو هغې ته خدای پاک جل شانه له العیب فرمایي چې د دنیا دا ژوند نه ده مګر له العیب ده او آخرت د چا دپاره ده د هغې کسانو دپاره چې څوک د الله جل شانه نه یریږي ولدار الاخرت خیر او کور د آخرت چې کوم د هغه ډېر بهتر ده للذین یتقون د هغې کسانو دپاره چې څوک د خدای پاک